زما عزتمندو اورونو د الله رحمت څومره لوی دی. ګران ورونو او خویندو، نن زه تاسو ته یو داسې واقعه بیانومه چې پکې امید هم شته، اوښکې پکې هم شته او لوی سبق دی پکې. یو سړی و، هغه یو نه دوه نه بلکې 99 کسان یې وژلي وو. فکر وکړئ څومره لوی یو ګناه، څومره لوی جرم دی. خو یو ورځ د هغه په زړه کې یو خبره پیدا شوه چې آیا زما توبه به قبوله شي. هغه د یو عابد د نیک عبادت کوونکي کس خواته لاړو او ورته وویل چې ما 99 قتلونه کړي دي، آیا زما بخښنه به وشي؟ الله جل شانه به ماته بخښنه وکړي. هغه نیک کس ورته وویل چې نه. هغه هم په غوسه کې هغه عابد ووژه. نو شمیر 100 ته ورسېدل، 100 کسان چې دی قتل کړو. خو د هغه په زړه کې د توبې اور بل شوی و. هغه بیا د یو عالم خواته لاړو او ورته وویل چې ما 100 کسان وژلي دي، آیا زما توبه به قبوله شي؟ عالم ورته وویل څوک دي چې د الله د رحمت مخه ونیسي او کته رښتینې توبه وباسي، الله دې بخي. خو دا بد ځای پرېږده. دې کس ته وویل، د ګناهګار ته چا چې 100 قتلونه کړو، وي دا بد ځای پرېږده، د نیکو خلکو کلي ته لاړ شه. هغه سړی روان شو، خو لا په لاره کې و چې مرګ ورته راغی. اوس د رحمت فرښتې هم راغلې او د غضب فرښتې هم راغلې چې دا به جنت ته ځي او که دوزخ ته. الله تعالی ځمکې ته حکم وکړو چې د نیکو خلقو دې ځای ته کلي ته ورنږدې شه. الله جل شانه د ګناهګار کس وبخو. سبحان الله. فکر وکړئ چې 100 قتلونه کوونکی سړی که بخښل کېدی شي، نو موږ ولې مایوسه کېږو؟ شیطان موږ ته وایي ته ډېر ګناهګار یې، ستا توبه نه قبلېږي. الله تعالی فرمایي ای زما بندګانو چې په ځان مو ظلم کړی، زما د رحمته مه مایوسه کېږئ. نن که موږ رښتینې توبه وباسو، مونځ ته راوګرځو، مونږ شروع کړو، ګناهونه پرېږدو، الله کولی شي چې زموږ ژوند بدل کړي. یاد ولرئ ګناه لویه نه ده، د الله رحمت د هر څه چې دی لوی دی. راځئ چې نن عهد وکړو چې مونږ په رښتینې زړه سره چې دی توبه وباسو. الله جل شانه چې دی ډېر غفور رحیم ذات دی. رمضان را روان دی، نو مونږ او تاسو له پکار دي چې په دې رمضان کې مونږ د قرآن پاک تلاوت وکړو، کم از کم چې ډېر کم ختمونه چې 3 ختمه مونږ وکړو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې تاسو څومره زیات درود شریف ویلی شئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډېر درود شریف وایي او ان شاء الله نو بیانات نور واقعات به مونږ تاسو ته بیانو.